جوړ په خیر، هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. د روسیې فدراسیون د امنیت شورا په غوښتنه او بلنه و روسیې ته د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سفر یو ډیر بریالی سفر ګڼل شوی دی او د دې سفر بریاوې زښته زیاتې دي. د دې بیلابیل اړخونه دي، خو زه د دې سفر لږ جزئیاتو ته ځم او که څه ماته ځینې جزئیات راکول شوي دي، ملګرو راته ویلي دي چې دا اړخونو باندې مه غږېږه، پر هغو اړخونو چې دوی وایي مه پر غږېږه زه به نه پر غږېږم، خو ځینې هغه جزئیات چې له 2023 کاله څخه را روان وو زه به پر دا سفر باندې لږ رڼا واچوم. د دې سفر آغاز او پیل په 2023 کال کې وشو. په 2023 کال کې د طالبانو لومړنی پلاوی ولاړی، د دفاع وزارت لومړنی پلاوی ولاړی، له روسي چارواکو سره یې ولیدل. یوازې دا اړخ نه و، دا پلاوي کې دا زور موجود و چې هغوی ورو ورو روسیه و دې ته قانع کړه چې روسیې د افغانستان حکومت په رسمیت هم وپېژنده. بیا دوه نور پلاوي یا دوه نور سفرونه په 2024 کال کې وسول چې دا یو سفر د وړکۍ او بل د غټې کچې د چارواکو، بل سفر په 2025 کال کې وشو او دا اړیکې لا نورې خوږې شولې او بیا په خپله د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکین سفر وکړ او وروسته له هغه بیا سږ کال تر روژه وړاندې یو انتهایی مهم سفر وشو روسیې ته. هغه انتهایی مهم سفر کې 9 طالب چارواکي شامل ول، لوړ رتبه طالب چارواکي شامل ول، د دفاع وزارت لوړ رتبه چارواکي شامل ول، البته په خپله مولوي صاحب یعقوب نه و پکښې. دا سفر د دغه تړون یوه برخه وه یا دې تړون ته د لارې هوارولو یوه برخه وه. نو اوس دا دی په خپله مولوي صاحب یعقوب لاړی او هلته یې د یو نظامی او تخنیکی تړون له روسیې سره لاسلیک کړ. که څه هم دې ته خو د نظامی او تخنیکی تړون نوم ورکول کیږي، خو په اصل کې دا تړون د یو ستراتیژیک تړون پیل دی، د یو ستراتیژیک تړون آغاز دی، د یو ستراتیژیک او دفاعي تړون پر لور یو قدم دی. نو په دې تړون کې څه دي؟ دا تړون خو ظاهرا تخنیکی دی او ظاهرا تر ډیره حده پورې نظامی دی. زه ډیرو جزئیاتو ته نه ځم، خو که ستاسو پام وي چې کله وزیر دفاع پر کابل هوایي ډګر باندې راکوز شو، هغه په خپلو خبرو کې دوې ډیرې مهمې اشارې وکولې. یو دا چې د نړیوالو اندېښنو ته یې جواب ووایه چې افغانستان د هیچا دپاره خطر نه دی، افغانستان صرف خپله خاوره، خپل خلک، خپل موجوده جغرافیه ساتي. دا د افغانستان د دفاعي ځواکونو دنده ده، هغوی د دې دپاره خپلې ټولې چارې په کار اچوي او دا کار کوي. یو دا پیغام ورکوي. دوهم پیغام یې دا ورکړ چې کله پر کابل باندې بمباري کېدلې یا به پر افغانستان خاوره باندې بمباري کېدلې نور به نه کېږي. ستاسو که د ملا مولوي محمد یعقوب مجاهد خبرې اورېدلې وي نو د هغه په خبرو کې دا شی ډېر واضح دی. دا ډېر مهم پیغام دی. دا د هغې ژمنې عملي کول دي چې ده ویلي وو چې که افغانستان ناامنه وي نو شاید پاکستان به هم ورسره ناامنه وي، او که افغانستان خوندي وو نو د سیمه به هم په امن کې. اوس د افغانستان د خوندیتوب دپاره طالبانو یو ډیر قوي اقدام وکړي. بیا دا یادونه کومه د دې تخنیکی او نظامی تړون تر شا جزئیات ډیر زیات دي، په ځینو جزئیاتو زه خبر یم، هغو ته نه ځم، خو یو مهم ټکی به ستاسو د معلوماتو دپاره دا درته ووایم چې په خپله د دفاع وزیر هم په هوایي ډګر کې ووایه، هغه دا و چې موږ وسایل به روسیه را ترمیموي. ستاسو به دا خبرې ته پام وي، وسلې او هغه څه چې موږ لرو په افغانستان کې هغه به روسیه راته ترمیموي. ګورئ په هغوی کې سکاټ توغندي هم شامل دی. موږ ګڼ شمېر سکاټ توغندي او نور روسي توغندي لرو، هغه هم شامل دي، هغه به هم راته ترمیمیږي. او موږ پخوا هم د دفاع ځینې سیستمونه درلودل او هغه به هم ترمیمیږي. او د نویو په تړاو باندې به بیا د په خپله خبرو کې مولوي صاحب روان دی کندهار ته، هغه به وروسته له هغه چې کندهار ته ولاړ سي او خپلو مشرانو ته جزئیات د پروګرام ورکړي، شاید بیا په خپله مرکه هم وکړي، شاید بیا په خپله راووځي او رسنیو ته هم نور جزئیات ور شریک کړي. که دوی لازمه ګڼل که نه ګڼل اده نه به یې شریکوي، خو
د پاکستان اندېښنې راټوکېدلې دي. پاکستان کې غوغا جوړه ده، پاکستان ناارامه سوی دی. پاکستان وایي چې افغانستان ولې داسې یو تړون کوي، خو افغانستان به نور هم داسې تړونونه ځکه کوي چې دا لومړنی ځل و چې د افغانستان ځوان دفاع وزیر تر سلو د زیاتو نړیوالو هیوادونو له امنیتي استازو، وزیرانو او مهمو کسانو سره ولیدل او خدای ښه ژبه ورکړې ده. خدای ستا په ښه طریقه باندې د افغانستان نمایندګي وکړه. هغه اطلاعات چې ما ته را رسېدلي دي د دې پلاوي له منځه څخه چې دا نمایندګي ډېره ښه سوې ده. د دفاع وزیر د بیلابیلو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره لیدلی دي، له مهمو هیوادونو له استازو سره خبرې کړي دي، د مهمو هیوادونو له کمپنیو سره خبرې کړي دي. نو دا د افغانستان د پاره په ډیپلوماسي کې یو ډیر ښه ګام دی او دا یو دومره پرمختګ سوی دی چې بې ساري دی په تیرو 5 کلونو کې. او په کار دا ده چې د افغانستان هغه چارواکي چې هغوی د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې نه دي، هغوی سفرونه وکړي، خاص کر د دفاع وزارت چارواکي، خاص کر د ملي امنیت چارواکي، هغه و نړیوالو ته دا وروښيي، دا وروفهموي چې افغانستان نه ستاسو دپاره خطر دی او نه ستاسو د متحدینو دپاره خطر دی. افغانستان یوازې او یوازې د خپلو خلکو د امنیت ساتلو لپاره اقدامات کوي. افغانستان یوازې او یوازې د خپلې ساتنې دپاره کړنې کوي. نو دا یو ډیره ښه ډیپلوماسي ده او دې ډیپلوماسي نه یوازې داسې افغانستان د بری لور ته په یو ګام واخیستل سو، بلکې د دې ډیپلوماسي یوه بله ګټه دا سوله چې په پاکستان یې غوغا ګډه کړه او پاکستان اوس په دې باندې پوه سو چې د افغانستان حکومت د خپل خوندیتوب او د خپل تحفظ لپاره ډیر څه کولی شي. نو د دې تړون ډیر زیات جزئیات دي. زه بیا دا وایم چې دا د ستراتیژیک او امنیتي تړون پر لوري یو مهم ګام دی او هغوی چې پوهیږي زه څه وایم. نو ښه کار سوی دی، ډیر لوی پرمختګ دی. او یوه خبره بله د پاکستان د اندېښنو د کنټرول لپاره یا د پاکستان کې د غوغا د قرارولو لپاره د روسیې د امنیت شورا اعلان کړی دی، غوښتنه یې کړې ده، رادانګلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې په حل کې خپل رول ولوبوي. حتی دا بلنه یې دواړو هیوادونو ته ورکړې ده چې دوی په غواړي د درېمګړي رول ادا کړي. نو دا یو بل ګام دی. خدای دې وکړي چې دغسې سفرونه زیات سي او دغسې لاسته راوړنې زیاتې سي. دا افغانستان له هره زواله، له هره بد حالته راباسي او افغانستان به پر خپلو پښو درېږي. د داسې یو افغانستان په هیله، د داسې یو هیواد په هیله چې دښمن ته سترګې په سترګو کې ور واچوي، د داسې یو قوي افغانستان په هیله چې موجوده افغانستان وساتي او لوی افغانستان جوړ کړي. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. میرویس افغان پر لوی لاس سپاري. دا ویډیو در سره شریکه کوي او تر بلې ویډیو پورې مو پر خدای سپارم. مننه.